سلامونه دوستانو، دې ویډیو کې به تاسو ته وښیم څنګه تاسو کولی شئ په 15 ثانیې ټایمر کې یعنې 5 سکند کې تاسو ټرېډ واخلئ. دا د هغه چا لپاره دی څوک چې په باینري اپشن کې وخت وتلی وي، یعنې زیات وخت کېږي چې ټرېډ کوي. کوم څوک چې بګینرز یعنې تازه باینري اپشنز ټریډینګ ته راغلي دي، نو هغه د باید له 15 ثانیې ټرېډ څخه منع وکړي، ځکه دوی کولی شي خپل اکاونټ ډېر زر واش کړي، په 15 ثانیې ټرېډ کړي. نو که کله وخت ستاسو اکاونټ وړ وي $10 $10 وي، نو تاسو کولی شئ چې په دې 15 ثانیې کمپاونډینګ ټریډ سي سره تاسو کولی شئ خپل اکاونټ بیلانس چک کړئ. او یا که ستاسو اکاونټ بیلانس $100 $250 یا اضافه $500 وي، تاسو کولی شئ کله وخت ستاسو ټریډ مثلا کوم ټارګټ ستاسو لرئ له مارکیټ څخه تاسو غواړئ چې $10 د ورځې ټارګټ لري که $10 تاسو هغه ټارګټ واخیستل، د مارکیټ څخه ګټه واخیستله، نو $2 $5 تاسو کولی شئ په 15 ثانیې کې د کمپاونډینګ ټریډ لپاره ټرېډ واخلئ. یعنې تاسو $10 ګټه وکړه، تاسو $2 کمپاونډینګ ټرېډ اخلئ. $2 ټرېډ کوئ، په 15 ثانیې کې هغه ګټل کېږي. تاسو بل ټرېډ کوئ $4، بل کوئ $8، بل کوئ $16، داسې سټیپ بای سټیپ. کله وخت تاسو مثلا په اخري سټیپ کې تاسو $2 $16 ته ورسول، اخري سټیپ مو وبایلل، اخري ټرېډ ستاسو $16 وبایلل، نو ستاسو هغه $16 نه دی بایلل شوي، تاسو فقط $2 بایللي دي. نو دغه کمپاونډینګ ټرېډ د کوچني اکاونټ لپاره کله وخت سره غواړئ ګرو کړئ، یعنې بیلانس ور زیات کړئ، دا ښه اپشن ده. دلته زه له $3 څخه شروع کوم کمپاونډینګ ټرېډ په 15 ثانیې ټایمر کې. کله وخت یو کندل شروع کېږي، نو که اپ طرف ته وي یا ډاون طرف ته وي، یو ویکس جوړوي، که ډاون طرف ته ځي یو ویکس جوړوي، بیا ډاون طرف ته ځي، بیا مثلا لیک پورته کېږي، بیا ښکته ډېر ډاون طرف ته ځي، لیک پورته کېږي، بیا ښکته ډاون طرف ته ځي، زیات ځي نورم. نو کله وخت چې ډاون طرف ته ځي او لیک پورته کېږي، موږ به ټرېډ اخلو ډاون طرف ته او ښکته به ځي، نو په دې رقم به موږ ټرېډ اخلو. زه دلته یو کرنسي انتخابوم، USD BRL. دلته تاسو کتلی شئ زه یو سټیبل کرنسي انتخاب کوم. په ټرین کې تاسو کوشش وکړئ چې په ټرین کې تاسو ټرېډ واخلئ، یعنې مارکیټ که ښکته طرف ته وي ډاون طرف ته ټرېډ اخلئ کوشش وکړئ، که پورته وي نو کوشش کوئ چې اپ ته ټرېډ اخلئ. ښه، دلته زه صبر ته کوم چې کندل کلوز شي، نو کندل به تاسو دلته وښیم. دلته تاسو کتلی شئ مارکیټ که لږ ښکته راسي یو ویکس جوړوي، بیا نور ښکته راځي، نو دلته موږ د ډاون طرف ته ټرېډ نه اخلو، دلته کوشش کوو چې اپ طرف ته ټرېډ واخلو. مارکیټ اوس ویکس جوړ کړو، ښکته نه راغی، ځکه چې دا د اپ طرف ته ده. صبر ورته کوو، دا کندل ته که پورته لاړ موږ د اپ لپاره ټرېډ اخلو کله وخت چې ویکس جوړ کړي. ښه، زه یو بل کرنسي انتخابوم، دې کې داسې دلته زه د اپ طرف ته ټرېډ اخلم. ولې اخلم؟ تاسو دلته کتلی شئ ویکس یې جوړ کړو، ښکته ما ټرېډ واخیستل او مارکیټ پورته لاړ، زه به دا $3 اوس $5 کوم. دلته به زه بیا صبر ورته کوم. ښه، ویکس یې جوړ کړو، دا ټرېډ موږ نه میس شو، دلته موږ ټرېډ نه اخلو ځکه دلته یو لیول ده، دلته امکان زیات شته چې ډاون طرف ته ریټریسمنټ وخوري او ښکته راسي، دې ځای کې موږ هېڅ ټرېډ نه اخلو. بل پیر راولم، دا د ډاون طرف، دلته ګورو چې ښه دا ډېر ویکس یې ښکته جوړ کړو، خیر ډېر پورته لاړ، موږ ټرېډ نه اخلو. نیکسټ کندل ته به منتظر کېږو، نوی کندل لاس به به انشاءالله موږ ټرېډ اخلو، کوشش به کوو چې ډاون طرف ته ټرېډ واخلو. ښه، ګپ اپ هم راغی، دلته زه د اپ طرف ته ټرېډ اخلم. ولې؟ ځکه تاسو کتلی شئ یو غټ ویکس یې اپ طرف ته جوړ کړی ده او بیا پورته حرکت کړی ده او دا به هم وین کېږي. زه اوس دا $9 هم دا $5 $10 کوم. دلته به کوشش کوو چې دا کندل بند شي، په نیکسټ کندل به موږ ټرېډ اخلو. دلته ګپ ډاون راغی، جوړ کړی ده او دا به هم نور ډاون طرف ته راځي. زما انټري ښکته ځای ته خیر ډاون ته به راځي دا، او دا هم زموږ وین شو، دا $40 کوم زه. دا به یو بل سټیپ ټرېډ به موږ نور هم اخلو، صبر ته کوو چې دا. ښه، دلته موږ اپ طرف ته انټري واخیستله، ځکه مارکیټ ښکته راغلی ده، اوس به نور هم پورته ځي او دا هم زموږ وین شو. دلته تاسو کتلی شئ دا وین شو انشاءالله. صبر چې دا ټرېډ کلوز شي. دا ښه، دا نیکسټ کندل باندې موږ ټرېډ نه اخلو ځکه چې دا ډاون طرف ته راغلی ده، امکان شته نور هم پورته لاړ شي یا ښکته، موږ ته نه معلومیږي. $80 کوم، دا به زموږ لاست سټیپ. ښه، صبر کوئ چې دا 10 ثانیې کې دغه کندل کلوز شي، موږ به بل ټرېډ هم اخلو.
شل ثانیه پاتې دی یو بل پیر راولو ښه دې ته هم صبر کوو چې دا کنډل کړو چې موږ به په نیکس کنډل باندې چیر اخلو تاسو به کوشش کوئ چې په راوند نمبر یا هم په دا لیول به چیر نه اخلئ مثلا دلته زه تاسو دا لیول وښیم دې ځای کې تاسو باید چیر وانه اخلئ په دې ځای کې یعنی کله وخت چې ویک جوړ تاسو واسه ښکته راسي نو امکان یې زیات دی چې دلته ریټریسمنټ وکړئ دلته زه ډاون طرف ته چیر اخلم که څه هم دا ریسکي ده خو ما چیر واخیستل او دا هم لوز شو فکر کوم که زما انټري نه وي فعاله سوی بیا خو نه ده لوز سوی ما خو ډاون طرف ته چیر واخیستل فعاله سوی لوز سوی ده فکر نه کوم چې فعاله سوی دي وي ښه دا زموږ سره بختیاري وکړله چیر فعاله نه سو ځکه دا ډېر ښکته راغی ښکته زیات راغی نو پورته کېدی امکان یې هم زیات ده نو دې خاطره هم دا ریسکي ولو صبر ورته کوو ښه دلته ډېر ریجکشن لري موږ بل سټیپ راولو پیر راخلو یو داسې سټیبل مارکیټ په ټرینډي مارکیټ وي ډاون طرف ته یا اپ طرف ته وي موږ به کوشش کوو چې چیر واخلو دلته هم نه کېږي نږدې کې دلته دې اپ طرف ته ښه ډاون طرف ته کې ویکس جوړ کړو زه چیر اخلم دلته ویکس یې جوړ کړو او زما انټري ډېره جګه راغله خیر دا به هم انشاءالله وین کېږي صبر یو وین شو دا هم زمونږ اتش نه دا ډرا سو دلته زه بل چیر اخلم ځکه چې ویکس یې جوړ کړو بیا هم زما انټري خرابه وله خیر دا چیر به انشاءالله وین کېږي دا هم $128 شولو موږ له $3 شو کړی ولو تر $128 پورې نو دا د پاور اف کمپاونډینګ سټریټ ده سټراټیژي به تاسو په ډیما اکاونټ کې حداقل د 3 هفتو لپاره د 2 هفتو لپاره تاسو پریکټیس اخلئ یعنې کوشش به کوئ چې چیرز هره ورځ پکې واخلئ روزانه دوامداره او څنګه تاسو په دې سټراټیژي باندې برلاسي شوئ او تاسو به له هغه نه وروسته په دغه ریل اکاونټ کې چیر اخلئ دلته ما بل چیر هم واخیستل اپ طرف ته او دا به هم انشاءالله وین کېږي ځکه دلته ویکس جوړ کړو او پورته به ځي $3 بل کمپاونډینګ هم اخلمه ځکه چې هغه زیات ریسکي کېږي کله وخت تاسو $2 تر $14-15 پورې ورسول نو نور چیر مه اخلئ ځکه 3-4 سټیپ دا تر ټولو غوره خبره ده له هغه نه وروسته ډېر امکان شته چې لوی سي او تاسو باید ډېر ریسک په غاړه وانه اخلئ دلته زه $5 کوم دا 2 سټیپ اخلم که موقع ولا چیر اخلم که نه بیا ویډیو درازیږي چیر به هم نه اخلم کته ښه زه د اپ لپاره چیر اخلم دا ریسکي ده خو خیر ما چیر واخیستل او دا هم وین شو دلته به زه دا $5 نه ډالره کوم دا به زموږ لاست سټیپ وي نور دلته صبر ورته کوم ښه بیا د اپ لپاره ځم ځکه چې یو ویکس یې جوړ کړو غټ ریجکشن یې وخوړ او بیا به هم پورته ځي مارکیټ او دا هم زموږ وین شو یو بل لاست سټیپ اخلمه ځکه زما هغه پریویوس کوم کمپاونډینګ سټریټ وله $3 فکر کوم تر $4 پورې ورسېدو هغه زما وین شو دا که وبایلل سي هم مشکل نه لري دلته که ویکس جوړ سي ډاون طرف ته چیر اخلم زه ډاون طرف ته چیر اخلم دلته که څه هم ریسکي ده دلته تاسو کتلی سئ دلته لیول ده خیر ما چیر واخیستل او هغه هم وین شو که لوس سو او دا لوس خیر زموږ دا کوم چیرونه چې ما اخیستي دی هم بس دي اوس زما دغه $10 لوس سو دا زما $10 نه دي لوس سوي دا ما له $3 څخه شروع کړي او زما دغه $3 اصلا دا $3 زما لوس سوي دي زما $10 نه دي لوس سوي دا کمپاونډینګ سټریټ ده له دې خاطر نه موږ له کوم اماونټ څخه شروع کوو زموږ هغه اول کوم اماونټ ده تاسو له $5 شروع کوئ که تاسو وبایلل تاسو $5 بایللې نه $10 یا $10 مثلا تاسو $5 کمپاونډینګ سټریټ شروع کړو تر $100 پورې ورسول تاسو په لاست سټیپ یا په اخري سټیپ باندې $100 وبایلل تاسو هغه $100 اصل کې نه دي بایلل تاسو $5 هغه کوم کمپاونډینګ سټریټ شروع تاسو کړی ده هغه اماونټ تاسو بایللی ده که $5 وي که $10 وي